چې دوی یې واورېدي اوس یې پسې م راایستلې ده چې دا خبره موږ ودې ته ورکوو چې زموږ د ښار یو بچی پر دا ځای باندې ژوندی موږ دا جنګ نه پرېږدو موږ باډر لره پر شناخته کارډ او تذکره باندې موږ برګېډیر صاحب ته وایو چې برګېډیر صاحب تا او ډیسي صاحب دا دواړه واورئ نن راسه دا د سټیج مشران بندیان کا نن راسه دا د سټیج مشران شهیدان کا قتل یې کا ویوله لیکن دا یوه خبره یاد ساته دا خلکو چې دا خیمې درولې دي دا عوام چې راځي دا هره ورځ په اوداسه باندې راځي او هره ورځ د شهادت په نیت باندې راځي موږ یا شهادت غواړو یا موږ پاسپورټ ناپېژېدل نه منو په دې دا خبره مې ستې دا همدغه خبره ده چې وروره یا به شهیدانېږو یا به موږ پر شناخته کارډ او تذکره باندې دا خبره د دوی د ذهنه وباسي چې موږ به پر دوی باندې ګیس استعمال کړو موږ به د دوی سره زور وکړو موږ به په دوی کې په آپس کې خلک راپورته کړو هغه به دلته بدماشي کوي موږ د هغه بدماشانو لاسونه هم ورپېژلی سو لیکن د دې سټیج دپاره د دې پرلت دپاره هر چا ته مې سر ټیټ کړی دی د هر چا سره مې سر خبره کم چې په موږ کې دننه سازشي عناصر دي هغو ته مې ویل دي چې اوس یې وخت نسته دا وخت د دې نه دی ستا غیرت ما ته ډېر ښه رامعلوم دی ته هغه یو یې چې نن د ورېندارې د پوړنې نن د مور د پوړنې د عزت مسله ده ته د دښمن په صف کې ولاړ یې موږ د عزم کړی دي ورونو یا به موږ شهیدانېږو یا به دا دروازه خلاصوو یا به موږ جیلو لره ځو یا به موږ دا دروازه خلاصوو تاسو ته دا اوله خبره کوم ورونو تاسو بېغمه کښېنئ دا سوچ چې دوی نه کوي په خدای دې مې قسم وي چې د دې سټیج خلک او په دا پرلت کې ناست خلک دا ټول دوی نن بندیان کي دا ټول نن دوی جیلو له بوځي بیا به د ښار نور غیرتي ځوانان راوځي نور شیران به راځي پر دغه میدان باندې به کښېني او تر هغه وخته پورې به ناست وي چې موږ او تاسو دا دروازه خلاصه سوې نه بله خبره دا کوم ورونو موږ به په اتحاد باندې وسیږو موږ به په ځان کې په ځانو کې د صحابه کرامو صفت پیدا کوو چې په دغه تنګو حالاتو کې زموږ صفت څه دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام دعا وکړه اللهم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب ولا الله ته نن اسلام ته په حضرت عمر باندې عزت ورکې نن موږ د خپل رب صدا دعا کوو چې ربه تم مشتنن د حضرت عمر رقم خلق راکې تم مشتنن د حضرت ابوبکر رقم خلق راکې تم مشتنن د حضرت عثمان رقم خلق راکې د حضرت علی رقم خلق راکې چې زموږ حکمراني وکړي موږ حکمرانانو ته دا وایو دا ولس دا په دې فیصله کړې ده یا به دا ټول ولس وژنې دا ښار به ختمې د دې فرد به وژنې یا به د دې ته دروازه ورخلاصوي او دا به پر شناخته کارډ او تذکره باندې بله خبره دا کوو ورونو